ولسمشر غني ټول بندیان خوشي کړل. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني د نظامي منصبینو او د طالبانو د بخښنې فرمانونه لاسلیک کړل. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وایي ولسمشر محمد اشرف غني پرون ماښام په یو لړ مراسمو کې د نظامي منصبینو د مجازاتو د تخفیف او بخښنې فرمان او د طالبانو ډلې غوښتل شوي 15,000 کسیز لیست کې د شاملو محکومینو د بخښنې فرمانونه لاسلیک کړل. ولسمشر اشرف غني د طالبانو سره خپل نظامي بندیان هم د ترحم له کبله آزاد کړل. ټاکل شوې ده چې یاد بندیان په 2 ورځو کې د بند څخه آزاد شي او خپل کورونو ته به لاړ شي. د یادولو وړ ده چې بین الافغاني مذاکرات به په 14 د اګست چې د یکشنبې د ورځې سره برابره ده ترسره شي.